په سحر کې د خولې نه بدبويي ولې ځي او د دې څه علاج دی؟ دې ته موږ په میډیکل کې هیلوټوسیس وایو. کله هم چې انسان د شپې سملي نو د هغه په خوله کې چې کومه لاړه ده هغه کومه پیدا کېږي او کم جراثیم بکټریا چې دي هغه زیاتېږي چې د دې د وجې د انسان د خولې نه بدبويي ځي. دویمه وجه دا ده چې کوم دا جراثیم او دا بکټریا زیات شي نو دا یو ګیس خارجوي کوم ته چې سلفر ویلی شي چې د دې د وجې نه هم د انسان د خولې نه په سحر کې بوی ځي. درېیمه وجه دا ده چې کله د انسان په خوله کې کوم دا پلک دا زیړوالی زیات شي او د دې سره کومه روټۍ چې خوړلې وي هغه د هغه په غاښونو کې نښتې وي نو روغه شپه پرې تېره شي. نو چې کله روغه شپه پرې تېره شي نو هغه هم بدبويي کوي. څلورمه وجه دا ده چې چاته د جام او د غاښونو بیماري وي نو د هغې د وجې هم دا بدبويي درومي. او پنځمه وجه دا ده چاته چې د معدې ګډ بیماري وي یعنې د هغه د معدې نه چې تیزابیت بار بار د هغه خولې طرف ته راځي نو د هغه د وجې هم کیدی شي. نو د دې نه د بچ کېدو دپاره 2 ټیمه تاسو برش کوئ یا 5 وخته تاسو مسواک کوئ. اوبه ډېرې زیاتې څښئ او ستاسو چې کومه ژبه ده د هغې صفایي هم کوي. دې سره سره که چېرې تاسو متواش استعمالولو نو هغه هم ستاسو دپاره فایدهمند دی چې کوم بکټریا او جراثیم دي د هغه په ویژلو کې مدد کوي. نو دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او که چېرې ستاسو په ذهن کې څه رایه وي نو هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. شکریه.